خپل ذهن می اکثر د فکر ټال کې زنګوي یادونه د ماضي می ځکه حال کې زنګوي او اوس هم ستا د ځوانۍ فکر را درومي کله کله د لیچو په زانګو کې می په خیال کې زنګوي او ساقي په پیمانو او په جامونو جوټې راکړي مطرب می د نغمو په سور او تال کې زنګوي او که ډېر وکړم د خپل پیچیده ژوند وضاحتونه خو بیرته می حالات د وخت جنجال کې زنګوي او قسمت راته ساتي هر وخت په سر ځوړنده تیږه رقیب چې می په سر په لوړ مورال کې زنګوي او مسکا یې لکه پرخه لمر د غم کړه په مخ وچه ارمان لکه ماشوم په خپل جمال کې زنګوي او شعر دی چې تصویر دی او پښتون دی په اس سور شمله یې هسکه تصویر دی او پښتون دی په اس سور شمله یې هسکه جلال زال سره ځوړم تور او ډال کې زنګوي او اخري باندې دی چې فاني حاجت دی نشته بلې بیرې او بل ټال ته فاني حاجت دی نشته بلې بیرې او بل ټال ته چې یار دی په فکرونو د وصال کې زنګوي. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکي او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو وارې بیا د نور کله په شان په ادبي مرکه کې حاضر یم. بیا باندې ته راغلي یو دلته ډېر قدرمن او محترم فاني صاحب درسه چې ډېر خوندور کلام لیکي. دلته یې چې کومه مشاعره ده موږ راغلي وو نو موږ واورېدل کلامونه یې موږ دا اورو ډېر خوندور کلامونه لیکي. امید لرم چې تاسو به هم د کلامونو نه خوند واخلو. نو وخت مو ډېر نه اخلم راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. نو فاني صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مشي وایم. ډېره مننه ستاسو د چینل او ستاسو د ټولو ملګرو هم ډېره مننه کوو چې د پښتو ادب دپاره دومره منډه او یو کار او زیر وباسي. ډېره مننه ملګرو مینوالو کتونکو د فاني صاحب نه به کلامونه هم اورو او څه تپوسونه به هم کوو. نو فاني صاحب د مینوالو سره څه لنډه غوندې خپله پېژندګلوه وکړه. زما نوم خان ضمیر دی او تخلص ادبي نوم مې فاني دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې فلحال د 40 کالو نه خوا او شا په باړې سیمه کې استوګن یم او دلته مې د ژوند شپې ورځې تېرېږي. ډېره مننه میناول به په تمه وي ځین چې میناول سره کلام شریک د حسن څو سرزورو رانه واړول مخونه د حسن څو سرزورو رانه واړول مخونه او سپین مخو په زړه تورو رانه واړول مخونه. ډېر زبردست مننه. او زه دومره بېوسۍ بې اعتماده کړم محفل کې زه دومره بېوسۍ بې اعتماده کړم محفل کې چې ما نه هم کمزورو رانه واړول مخونه. ډېر زبردست. مننه. او شعر دی چې ته او ستا د چم ښکلي اوس نه راځي په مخه چې ته او ستا د چم ښکلي اوس نه راځي په مخه که بیا سپوږمۍ او ستورو رانه واړول مخونه. ډېر زبردست. مننه. واړه مالکان وو چې مجبوري راغله مالکه شعر دی چې واړه مالکان وو چې مجبوري راغله مالکه له تا نه بغیر نورو رانه واړول مخونه. ډېر زبردست. مننه. او ویشله به مې مینه په بې مینې غوندې خلکو ویشله به مې مینه په بې مینې غوندې خلکو او ساقي شوم خو میخورو رانه واړول مخونه. ډېر زبردست. ډېره مننه. په خپلو کې د یو فقیر بل بد راځي رښتیا دي په خپلو کې د یو فقیر بل بد راځي رښتیا دي سرتور وم او سرتورو رانه واړول مخونه. ډېر زبردست. او اخري باندې دی چې فاني څه مې ویلی نه شو یار ته وارخطا شوم فاني څه مې ویلی نه شو یار ته وارخطا شوم الفاظ ګونګي شو تورو رانه واړول مخونه. ډېر خوندور. ډېر الله کله مینوالو کتونکو تاسو واورېدو فاني صاحب د خپله ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه. یعنې شاعري دی د کوم وخت نه شروع کړې ده او د شعر شاعري استاد دی څوک دی او کتابونه دی چاپ دی او که نه؟ ما شاعري خو تقریبا باقي ده د 2000 کال نه عیسوي کال 2000 نه شروع ما کړې ده او د هغې نه مخکې به مې نثر لیکلو څه لنډې کیسې او څه مضامین او څه همداسې تکلونه مکلونه دا به مې لیکل خو د شاعرۍ آغاز مې باقاعده د 2000 کال نه کړی دی او زده کړه مې داسې خاص استاد مې نشته دی خو د عبدالله پیکار او خان محمد محتاج سره به زه غونډو له تلم او مقدر شاه مقدر سره نو د هغې نه مې دا اثر واغوستو د شاعرۍ او بس تر ننه لا لګیا یو چاپ اثر مې نشته دی
او تقریبا ناچاپ بس د یو کتاب مسوده راسره موجوده ده او څه نور به مات ګوډ دغه غزل او کلامونه به راسره وي خو چاپ اثار مې لا نشته دی او انشاءالله په راتلونکي کې مې وله اراده شته چې یو کتاب چاپ کړم. ډېره مننه. د پښتو خو ډېر صنفونه دي، ته په کوم صنف کې ډېر کار کړی دی؟ څنګه چې دله ما وویله مخکې به مې نثر لیکلو، داسې لنډې کیسې، افسانې او مضامین تکلونه دا مې لیکلي دي، خو هغه ډېر په کم تعداد کې دي او لږ لږ مې لیکلي دي او زیات کار مې همدغه د نظم په میدان کې په غزل باندې مې ډېر کار کړی دی او ډېره توجه مې همدې طرف ته شوې ده او زیات مې غزل لیکلی دی. ډېره مننه. ملګرو سره بل کلام هم شریک کړه. د غزل مطلب ده چې زورور عشق مې د ناتوان عقل په لار راوستو، زورور عشق مې د ناتوان عقل په لار راوستو، چې کار ونه شو خپل جنون مې بیا په کار راوستو. او سوال د الفتو یار له ویلې ځکه وبوږنېدو، سوال د الفتو یار له ویرې ځکه وبوږنېدو، اقرار یې زړه کې او په ژبه یې انکار راوستو. او پکې شعر دی چې همدغه مرګ و چې یار لاړو لکه روح چې لاړ شي، همدغه مرګ و چې یار لاړو لکه روح چې لاړ شي، قیامت بیا راوړو چې یار ځان سره یار راوستو. او شعر دی چې ستا د خیرو لپه کې هم دعا و ما دپاره، ستا د خیرو لپه کې هم دعا و ما دپاره، دا مې خپل بخت و چې ما ځان سره ازار راوستو. او شعر دی چې بیا مې ګنډي د زړه زخمونه د بڼو په ستنو، بیا مې ګنډي د زړه زخمونه د بڼو په ستنو، چې تر نظر پورې مې یار د نظر تار راوستو. مننه. او شعر دی چې څومره هوښیار دی عادتونه شو د حسن سره، څومره هوښیار دي عادتونه شو د حسن سره، او یاره ځوانۍ دي په خوبونو کې مایار خویونو کې مایار راوستو. څومره هوښیار دي عادتونه شو د حسن سره، یاره ځوانۍ دي په خویونو کې مایار راوستو. او فاني له ستړي ژونده نور څه تا راوړي نه دي، فاني له ستړي ژونده نور څه تا راوړي نه دي، بوج د ارمان دي د امید په اوږو بار راوستو. خوندور ډېر الله کړه مینه والو کتونکو تاسو وایي د فاني صاحب دنیوي زده کړه دی څومره؟ تقریبا چې تر میډل پورې ده، داسې خاص زده کړه مې نه ده کړې او بس د مکتب نه تر نهم ټولګي پورې مې مکتب ویلی دی او هغې نه اخوا مې نور بیا دیني علم د مدرسې وکړو چې حفظ مې وکړو او هغې نه پس مې خیرات وکړو او دې ځای باندې بیا زما تعلیمي دوره بس ودرېده او ختمه شوه او بیا مې ونه توانېدم چې نورې زده کړې وکړم. ډېره مننه. د خوښه شاعر مو څوک دی؟ ژوندو شاعرانو کې مې درویش دراني او پیر محمد کاروان ډېر خوښ دي او په مړو کې د حمزه بابا د کلام نه زه ډېر زیات متاثر یم او ډېر زیات مې خوښ دی، اگر چې باباګان ټول هم د قدر وړ دي خو خصوصا حمزه بابا کلام مې ډېر زیات خوښ دی. ډېره مننه. مینوالو سره په اخر کې څه پیغام شریک کړه؟ مینوالو دپاره زما دا پیغام دی چې پښتو ژبه دا صرف د خولې ویلو او د الفاظو پورې نه ده بلکې دا یو دستور دی او قانون دی. لکه یو څوک په نورو ژبو والا په انګریز چې کله د خپل دستور او د رواج خلاف کار وکړي نو نور انګریزان ورته دا نشي ویلی چې تا کې انګریزي نشته. عرب چې بغیر د خپل رواج نه بغیر وچلیږي په کوم عمل باندې نو څو نور عربان والا دا نشي ویلی چې تا کې عربي نشته. خو پښتون چې د خپل دود او دستور او رواج خلاف کار وکړي نو نور پښتانه ورته وایي چې تا کې پښتو نشته. نو معلومه دا شوه چې پښتو صرف د الفاظو او د تورو پورې تړلی نه ده او نه د ژبې پورې بلکې دا یو قانون دی، دستور دی، یو آیین دی او دا موږ له د پلار او نیکونو نه راپاتې ژبه ده. نو مینوالو زه هم او تاسو هم دا لوظ او وعده کوو چې پښتو به وایو، پښتو به لیکو او د پښتو په دود او دستور او رواج باندې به خپل ژوند تېروو. ډېره مننه ملګرو، تاسو له بې پاتې لګېږي تیاره مزه مزه ځکه چې کیمرې په لور تاسو له پته لګېږي تیاره خوره شوه. نو فني صاحب ډېره مننه کوو چې موږ له د لنډ تنګ وخت کې وخت تېر وکړو. موږ خپله مراکه روشټ کړه بخښنې سره. نو وخت مو ډېر نه اخلم، د تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو موږ سره تر دې دمه پورې و. کیمرامین زموږ سره جر سعید دی او خپل کوربه عزت افریدي له ورکړې اجازت د لویه له پامان.